ایران 100% تیاری کړی و چې په اسرائیل باندې حمله وکړي او دا حمله به صرف په اسرائیل باندې نه وه بلکې دا به د مشرق وسطا په ټولو ملکونو باندې وه او هلته چې کوم د امریکي فوجي اډې دي هغه به هم ایران په نښه کولې. ایران سره د میزایل چې کوم ذخیره ده هغه د توقع نه هم سیوا ده. دا دعوه ده د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ او وایي که چېرته موږ په وخت باندې د ایران خلاف اپریشن یا د جنگ نوی شروع کړی نو ایران په پوره خطه کې تباهي خوره کړې وه. ټرمپ دا هم وایي که ایران سره چېرته جوهري هتیار وی نو هغې هم د اسرائیل خلاف استعمالول او هم دا وجه ده چې امریکي کوم جنگ شروع کو نو دې سره پوره خطه د یو غټ جنگ نه بچ شوه او زموږ چې کوم کارویانې دي 80% چې کوم د ایران میزایلي ذخیره وه هغه مکمل ختمه شوه. جنگ یو داسې فیز کې داخل شوی دی چې اوس ډېر زر به ختم شي او چې چېرته به ایران ډرون تیارول میزایل به تیارولې هغه ځایونه هم امریکې په نښه کړي دي او امریکي فوج بهترین کاروی کړې ده او د هغې نتیجه دا ده چې موږ خپل اهداف د خپل شیډول نه یا د خپل د وخت نه هم مخکې حاصل کړو او دغه جنگ د امریکې په ګټه باندې دی. دا د امریکي صدر هغه سټیټمنټ چې په کوم کې بار بار د تاثر ورکوي چې ایران سره میزایلي ذخیره کمه شوې ده، ایران سره نور داسې څه نشته دی، خو د دې برعکس د امریکي میډیا چې ده هغه نور څه وایي. د امریکي میډیا نیویارک ټایمز یو رپورټ دی او هغه دا وایي چې دا تاثر خو ورکولی کېږي چې د ایران سره میزایلي ذخیره ختمه شوې ده خو ایران اوس هم یعنې په 11 ورځ باندې هم خپل حملې یا جوابي کارویانې هغه شدت چې دی برقرار ساتلی دی. دوی رپورټ کوي چې صرف په عرب ملکونو باندې 2000 ډرونز حملې ایران کړي دي او 1500 میزایلي حملې کړي دي. په دې کې یقینا چې ډېرې حملې ناکامه شوي هم دي خو ډېرې حملې داسې دي چې هغه په هدف باندې لګېدلي دي او ایران په دغه کې کامیاب شوی دی. د دې سره سره د ایران پاسدار انقلاب بیان دی چې په تل ابیب کې 10 خیبر شکن میزایل داغلي دي، یعنی په اسرائیل باندې 10 هغه خطرناک میزایل داغلي دي. د سره سره پاسداران انقلاب وایي چې مقبوضه فلسطین کې هر ځای کې به کارویانې کوي چې تر څومره د دوی میزایل رسي او دغه تاسو مختلف ویډیوز کې هم کتلی شي چې ایران مسلسل خپل هغه میزایلي حملې چې دي هغه په اسرائیل باندې جاري ساتلی دي. ایران پاسدار انقلاب سټیټمنټ مطابق د امریکې په نیوي باندې هم خیبر شکن میزایل سره حمله کړې ده. دا د نیویارک ټایم رپورټ دی او دې نه علاوه د ټرمپ په بیان باندې هم د پاسدار انقلاب ردي عمل راغلی دی. وایي چې د جنگ خاتمې تعین به اوس موږ کوو، یعنې دا جنگ شروع کړی امریکې او اسرائیل دی او خاتمه به اوس موږ کوو. وایي چې تر څو پورې امریکا او اسرائیل حملې جاري ساتي تر هغې پورې به په دې خطه کې د 1 لیټر تیلو سپلای هم یقیني نشي. پاسداران انقلاب دا خبر هم کړې ده چې کوم ملک د امریکې او د اسرائیل سفارتخانې بندې کړي، د هغوی سفارتي عمله یې واپس ولېږله، یعنې سفارتي تعلقات یې ورسره ختم کړو، نو د هغه ملک دپاره به ابنای هرمز کولوي، هغوی خپل سمندري جهاز په دغه لار باندې لیږلی شي، د تیل سپلای کولی شي، هغوی ته به ایران هېڅ هم نه وایي. وایي چې ټرمپ د ایران متعلق کومې خبرې کړي دي هغه بېمعنی دي او په دې خطه کې که سلامتي وي د ټولو دپاره به وي او که د ایران دپاره سلامتي نه وي نو بیا به د چا دپاره هم نه وي. د دې نه علاوه د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقایي بیان هم راغلی د هغوی چې امریکا او اسرائیل لخوا چې کوم دا جنگ شروع دی دا د جوهري هتیارو دپاره نه دی یا د دې بل هېڅ مقصد نه دی، نه د امریکې ته اسرائیل ته د ایران د سکیورټي خدشه وه، بلکې د دې صرف یو مقصد دی او هغه مقصد دا دی چې امریکا او اسرائیل د ایران په تیل ذخایر باندې قبضه کول غواړي او د دوی کوشش دا دی چې ایران په مختلف ټکړو کې تقسیم کړي، په ایران کې خانه جنګي پیدا کړي، په ایران کې مختلف ګروپونه راوچت کړي، دا ګروپونه به خپلو کې جنګېږي، علاقې به تقسیم شي او چې کوم علاقو کې د تیل زیات ذخایر دي په هغې باندې به امریکا او اسرائیل خپله قبضه وکړي. خو وایي چې په یو صورت هم ایران دغه سازش په د امریکې او اسرائیل کامیابېدو ته پرېږدي. اسماعیل بقایي وایي چې ایران په موجوده حالت کې د سفارتکارۍ په ځای باندې د خپل د بقا جنګ کوي او دا یو داسې جنګ دی
چې دا موږ په خپل خواهش باندې نه کوو، دا جنګ په موږ باندې مسلط کړی شوی دی او موږ د خپل ملک دفاع کوو. د دې نه علاوه ایران خپل کارویانې هم جاري ساتلې دي. په لبنان کې اسرائیل کارویانې کوي، نو دغه شانتې په جواب کې ایران هم په مختلف ملکونو کې کارویانې کوي او هغې اپډیټس دا دي چې سعودي عرب وایي چې د پیر او منګل چې کوم شپه وه درمیاني شب یو بلسټیک میزایل حمله پې شوې وه او 15 ډرون حملې پې شوې او دغه شپږ واړه یې ناکامه کړي دي. دغه شانتې د کویت فوج وایي چې دوی باندې شپږ ډرون حملې شوې وې، هغه ناکامه کړي دي. او بحرین په دارالحکومت منامه کې هم یو حمله شوې او پای کې یو زنانه په حق رسېدلې ده. او دې نه علاوه چې کوم ډرون لیږلی شوي بحرین باندې د ایران لخوا هغه هم ناکامه کړی شوي دي. متحده عرب امارات وزارت دفاع وایي چې د منګل په سهار باندې د ایران لخوا یو میزایل او یو ډرون رالیږلی شوي خو دغه چې کوم دی دا په هوا کې انټرسپټ کړی شوي او ناکامه کړی شوي دي. دغه میزایل یا ډرون چې کوم دی د دې ناکامه کولو باندې هم ډېره لوی خرچه راځي. هغه په میډل ایسټ کې دی خو هلته هم د امریکې ډیفنس سیسټم دی او که په نورو ملکونو کې دی هلته هم که اسرائیل کوي یا امریکا خپل دفاع کوي نو په دې باندې خرچه راځي. او تر اوسه پورې په دې جنګ کې د امریکې تقریبا $6 ارب خرچه شوې ده. $6 ارب په 10 ورځو کې یقینا چې دا ډېر غټ نمبر دی، ډېر غټه خرچه ده. د امریکې محکمه دفاع یا پینټاګان مطابق په دغه رقم کې د ټولو زیات $4 ارب چې دي صرف د اسلحې او جدید میزایل دفاعي نظام باندې خرچې دي. یعنې د ایران هغه ارزان میزایل او ارزان ډرون انټرسپټ کولو دپاره چې امریکا کوم میزایل لیږي، کوم انټرسپټر لیږي، نو هغې قیمت سیوا دی تقریبا $5 میلیون یعنې $50 د یو میزایل قیمت دی. او د یو ایرانی میزایل راغورځولو لپاره 4 میزایلې لیږلی کېږي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا 4 کې ولا ضرب ورکوي. د دې سره سره د امریکې، اسرائیل او ایران ترمنځ چې کله نه کشیدګي شروع شوې ده، ټوله دنیا د توانایي بحران سره مخ شوې ده. او د هغې وجه دا ده چې ابنای هورمز بند دی، نه صرف د تیلو سپلای بند ده، د ګیس سپلای هم بند ده او بعض فضایي سرویسز هم بند دي. د کوم عام څیزونو برآمدات درآمدات چې کوم دی هغه هم بند دي. او د دې په وجه باندې د مختلف ملکونو سټاک مارکیټ چې دی هغه هم لاندې راغورځېدلی دي. عالمي منډۍ کې د تیلو قیمتونو کې د اضافي یو وجه خو دا هم د چې ابنای هورمز بند دی او بله وجه دا ده چې ابنای هورمز بندېدو سره چې کوم ملکونه تیل پیدا کوي هغوی 100% پیداوار کم کړی دی. یعنې روزانه 100 کروړه بیرل تیل چې کوم دي د هغې حصه د مارکیټ نه لرې شوې ده، یعنې د هغې پیداوار مارکیټ ته نه راځي. نو د هغې په نتیجه کې دغه قیمتونه سیوا شوي دي او که حالات داسې پاتې شو دا قیمتونه نور هم سیوا کېدی شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بل خبرداری ورکړی دی او دا یې ویلي دي که چېرته ابنای هورمز یې کولو نه کړو نو ایران به امریکا به د ایران خلاف یو سخت فوجي کارروی کوي او هغه به یو داسې اپریشن چې دې نه مخکې امریکې په ایران کې نه وي کړی. ورسره دا هم ویل دي چې د امریکې صدر دا هم ویلي دي چې ایران په مشرقي وسطا کې د امریکې یا اسرائیلي اډو باندې که چېرته مزید حملې وکړي یا ابنای هورمز یې کولو نه کړو نو امریکا به دغه بحري لار چې کوم دی یعنې ابنای هورمز چې دی د دې کنټرول به په خپل لاس کې ولري. دې نه مخکې هم ټرمپ دا بیان راغلی و خو هغې کې هم ټرمپ ناکامه شوی او اوس هم داسې بیان راځي خو ښکاري داسې نه چې پس د انقلاب نه د دې کنټرول واخلي.